वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल बि सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दख़लल जन्नह फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह इन्न हाज़ा फ़िल यौमि लकसीर क़ाल व सयकूनु फ़ी क़ुरूनिन बअदी ज़िबहरी लुत्फ़ि उ अबरी बहारी कुनत ख़ारु समन्ना अबदारी ज़िकानी जूद उबादी ख़ज़ानी कुनत फरशी ज़मीन नादुर पिशानी इलाही गुंजई उम्मीद बुक्शाई गुली अज़रूज़ई जावीद बिन माई बख़ंदान अज़लबी अन गुंज बाग़म वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमाग़म बिया जामीर हाकुन शर्मिसारी जिसाफो दुर्द पीशारान चिदारी ताअल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हरना तुवाना दुरूद शरीफ पढ़े। बुज़ुर्गान किराम पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई दी थी चचा की दरे खबरी पैदाइश हुई दी जन्नती थी मन अकल तय्यबन योदारा चुखरा की पाक खुराक हलाल व अमिल फी सुन्नतिन औ अमल सुन्नत सरा मुताबिक पैगम्बर अलैहिस्सलाम चकम सुन्नत थी पग सुन्नत बांधी क्लक वलाण दे और द्रियम खबरा व मिन अन्नासु बवाइक़ा और खलक फामानु द शर और द मुसीबतना दखलल जन्ना देव पडीर एजाज अंदे जन्नत तलाशी बेद सजाना फ़क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह इन्न हाज़ा फ़िल यौमि लकसीर दात चकम इंसान यादे चदादरी सिफत फकी दा पन्नन बस के खल्कों के ढेर जाते चखरा के हलाल भी अमल द सुन्नत सर मुताबिकी और खलक द शर महफूजी दास कसान खुडीर ज़्यादती
نبی علیہ السلام فرمایل دې سړي تپوس وکړ چې آینده کې به داسې کس وي او که نه وي چې دا درې خبرې پکې وي. وی دا به آینده کې وي خو بیا به ډېر کم وي. نور به آینده کې داسې انسان چې خوراک یې حلال وي، عمل یې د سنتو سره مطابق وي، مسلمانان د شر نه په امان وي، دا به وي خو بیا به ډېر کم وي. داسې کس به بیا ډېر کم پیدا کېږي. باقي زما په ټول امت کې به داسې کسان وي خو بیا به ډېر کم شي. باقي دا تر قیامت پورې به دا خبره دقسې روانه وي، داسې سړي به وي. کاکی بختیار رحمت اللہ علیہ ولی اللہ چې کله وفات کېدو د دې اولیاء بیل شان دی. دا اولیاء چې دې ټول عالمان وي. دا پیر بابا رحمت الله علیه د 2 علم کړي. دا ډېر لوی عالمان تیر شوي دي. دا ټک بابا چې دی دا لوی عالم د وخت تیر شوي دي. د ولایت سره علم یو ضروري شی دی. د دوی سناشنا قصه ده. کاکی بختیار رحمت الله علیه یو خاص خپل مرید ته ووی چې زه کله وفات شم نو زما د جنازې له به خلک ډېر راغلي. اولیاو ته دا پته وي او خلک هم د اولیاو له ډېر زیات دي. وی خلک به ډېر زیات راغلي. ته به د جنازې نه مخکې وځې او دا به ووایې چې ده ماته وصیت کړی دی چې د جنازه به څوک کوي. یو به په هغه کې زما جنازه چې دا شرط پوي پکې چې د هغه نو خپل ژوند کې تکبیر اولی د امام سره نه تللی. حدیث مبارک کې راغلی دی التکبیرة الاولی خیر من الدنیا وما فیها. امام سره اول تکبیر را لاندې کول چې امام الله اکبر وکړي او تو پسې الله اکبر وکړي دې ته تکبیر اولی وایي. التکبیرة الاولی خیر من الدنیا وما فیها. چې امام سره د اول تکبیر را لاندې کو چې دا تمام دنیا په دې کې دا خزانې د خدای په نوم باندې ورکي نو د هغې ثواب کم دی کم چې د تکبیر اولی ثواب دی. د سارې د 2 رکعاته د سنت چې ته کوې په ډېر غور سره کوه. دا 2 رکعاته سنت د فرضو نه چې موږ وړاندې کوو نو جناب رسول الله د دې په باره کې فرمایلی دي رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها. 2 رکعاته د سبا سنت د فرضو نه وړاندې د دې دومره ثواب دی چې دا ټول دنیا او د دې خزانې د خدای په نوم ورکې دومره ثواب بسته ونشي. لکه د 2 رکعاتو سنتو چې مخکې به د جمع نه وکړي ډېر مخکې مه کوه.
دا سنت چې دی کوم سنت چې دا پرزو نړوان دي دا تعظیم د پرزو دی دغه شمرګری مخکې راځي خان چې خلک وکړي راشي چې دلته لږ ځای وي نو مخکې راځي چې خلک پکې راځي شي نو دا تعظیم د پرزو تکای نو دا سنت ډیر مخکې مکوه بس چې جمع ودرېږي د دې نه لوکټې غوندې وړاندې وکړه مسلمان خپل قیمت ته نه دي کتلی چې د دې مسلمان د الله په جناب کې کم قیمت دی نو مسلمان دې ته کتلی نه دي ایمان لوی دولت دی پرون یو شالم کې د بخاري مبارک ختم و هغې ته تللی وم هغه مرګرو ته مو وی چې کمالات د انسان پنځه دي حافظ ابن حجر کمالات د انسان پنځه دي ایمان دی دغه ګور ایمان دی ولایت دی صدیقیت دی نبوت دی رسالت دی اول کمال د انسان چې دی ایمان دی هغه څوک دی چې ایمان بچا هغه څوک دی چې ایمان بچاله ورکړي مسلمان لر ورکړي ایمان ته دی لا اول کمال د انسان چې دی دا ایمان دی دویم کمال د انسان چې دی دا ولایت دی چې ولی د خدای شي دریم کمال د انسان چې دی دا صدیقیت دی صدیقیت یو مرتبه ده چې د ولایت نه پورته ده او د نبوت نه لاندې ده او ورور داسې کار دی دا علم کوم علم چې خدای وایي د دې زده کول ډېر ګران دی او ډېر کوشش پې او وخت پې لګي یو اسی وسړي باندې نوم د عالمي او بل دا چې د خدای او د رسول په نیز عالمي هر عالم د پیغمبر علیه السلام وارث نشي کېدی وارث د رسول الله به هغه عالمي چې هغه په هغه علم یې کړي چې خدای او رسول ورته علم وایي داسې نه چې ته ورته وایي داسې علم یې کړي نو دې ته رسېدل ګران دي نو بیا عامو خلکو له پکار دي جناب رسول الله فرمایلی دي کن عالما او متعلما او خادما یا عالم جوړ شه او یا د عالم شاګرد جوړ شه متعلم جوړ شه او خادما یا د عالمانو خادم جوړ شه د عالم خدمت کوه ولا تکن رابعا سلورم شتر مکیگا دې درو کې ځاني صاحب کا یا عالم جوړ شه او یا د عالم شاګرد جوړ شه او یا چې دې د دوی خادم جوړ شه چې سلورم نشي په تهلکه بیا به هلاک شي نو داسې مسلمانان شته د خدای بندگان چې هغه د علماو خادمان وي هر څه پې ورکوي نو بس دې کامیاب شو عالم خدا علم کړی دی علم خو ډېر ګران کار دی او دی په دې خدمت باندې الله دغه مرتبې ته به دې ورسوي په دې خدمت به د عالم مرتبې ته او د طالب د عالم او د طالب سره مینه کوه تا به خیر لوی مرتبې ته الله په دې ورسوي نو خیر کاکی بختیار رحمت الله علیه خپل
هغه خاص مرید ته ووایي چې ته به د جنازه به زما هغه څوک کوي چې د ده نه په خپل ژوند کې تکبیر اولا د امام سره نیتلی او دویم به پکې دا صفت وي چې د تهجد لمونځ به نیتلی امام بخاری په بخاری مبارک کې کتاب التهجد یې قائم کړی دی چې تهجد به کوي څه خوند کوي چې د شپې په ټیم کې پاسې دا کوم سړی چې الله تهجد له حکم زنانه تهجد له خدای پاسولا او دې تهجد کوي که نه دقه مینه د خدای کافي ده د سره باس چې نور څه ونه غواړي چې ته یې د شپې په ټیم کې د بسترې نه رابار کړي او تهجد دې وکړي که نه تهجد ته را بیدار کړي چې نور د خدای نه څه ونه غواړي بس دقه ډېره ده نور الله ته خبره پرېږده چې ته تهجد له راپاڅولې نو تا سره مینه ده او چې تهجد ته راپا نه سولې نو تا سره مینه نشته بس تا خبره خلاصه شوه اگر که ته ډېر دعویدار یې اگر که ته سپینګیري او ډېرې دعوې کوي او یا طالب یا هر څه چې او تهجد ته خدای راپا نه سولې تاله توفیق ته تهجد در نه کو نو دغه بدنصیبي ستا کافي او شافي ده دغه بدنصیبي ده کافي ده نه تهجد ټیم کې چې راپاسې که نه عبدالله ابن عمر داسې وکړې الله اکبر کبیره والحمد لله کثیره وسبحان الله بكرة وأصيلا ده تكبير يجي رواه الترمذي في جامعه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ده الله أكبر بيوكب بيا فورا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل خطاياي اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد دا رسول الله دوا درې دواګانې دي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب خدای زما او د ګناهونو په مابین کې دون لري والیو کې لکه مشرق چې د مغرب نه لري دی د رسول الله خو ګناه نشته رسول الله خو ګناه نشته دا موت ته وایي چې ته راپاڅه ووایه در رسول الله خو ګناهګار نه دی خو پاک دی معصوم دی دویمه دوا ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس خدای ما د ګناهونو نه داسې پاک کړي لکه سپینه جامه چې د خري نه پاکیږي دریمه دوا اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد خدای زما ګناهونه ووینځي یا الله زما ګناهونه ووینځي په اوبو باندې او په ګلې باندې او په واوره باندې یعنی زما ګناه چې څونه څیزونه پاکوونکي دي درې دي بالماء والثلج والبرد زما ګناهونه ووینځي په اوبو باندې او دغه رنګې په واوره باندې والبرد او په ګلې ووینځي رواه البخاري تسوي دا روایت بخاری راوړی دی ما ستاسو خدمت کې عرض کو چې تهجد الله توفیق درکو چې نور د خدای نه څو نه غواړي دغه ډیره ده نور معامله پرېږده
او چې تهجد ته پا نسولی نو بس دا بد نصیبی ستا ډیر ده چې نور بد نصیبی که نه غواړي نو مه غواړه دقه دې ډیره ده. زموږ یو استاد و منطقي استاد و هغه به په اوړي او په ژمي کې د 2 بجو پورې کتاب کته اوړي او ژمي کې او اوړي کې خو بس یو ساعت بس بیا سبا وي او بیا ډډه واچوله یو 10 منټه به خوب وکړو بیا د سبا د اذانه پورې تهجد کول قرت په پکې په زوره وي که د شپې قرت په زوره به نو وایه 10 منټه ډډه بیا واچوله صرف موږ به ورته تپوس وکړو یاره دا خو لږ ټیم و وی په دې 10 منټه الله ما داسې دمه کي لکه یو سړی چې ماسخوتن وي ودی او سار پاسې دومره په ما دمه کي خدای سره دوستانه جوړه کړه دا تا چې نه دمه کوي که نه په کم خوب د نه دمه کوي نو د خدای مینه د سره نشته دا دې په خوب ودی یو ساعت د دې نه چې څه کتاب دونه ګوریم نه دا کتاب هغه سړي ډېر کتی شي چې پیپیږي نه که نه هغه کتاب نشي کتی هغه له زر خوب وشي هغه پیپیږي نه غریب. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې تهجد هغه ورته وایي چې یو به جنازه زما هغه څوک کوي چې د هغه نه د تهجد لمونځ نه تللی یو ته تکبیر اولاد نه تللی او درېیمه خبره به دی چې په پردو زنانو ته په نظر د شهوت نه کتلی که داسې سړی چې دا 3 صفتونه پکې وي چې تکبیر اولاد یې تللی نه د تهجد لمونځ ته په خپل ژوند کې تللی نه او دارنګې پردو زنانو ته په نظر د شهوت نه کتلی نو زما جنازه وکړئ ګنې ما بیا بې جنازې ښخ کړئ. د اولیاو زبردست کمالات دي بس هغه شی به ټول خلق ولاړ دي هغه دا بیا ووي چې قسم به قرآن شریف په ورکوم که دا 3 خبرې پکې وي نو هغه به جنازه وکړي څوک هم نه وړاندې کېدل راځه څوک نشته چې دې ته وړاندې شي. په دې کې وروستو صفونو کې یو سړی ولاړو څادر یې تو کړی څادر یې د ځانه تو کړی دی او بس راغی وی زه جنازه کوم دا لوی سړی دی چې بې جنازې ښخېږي نو دا ښه نه ده زه جنازه کوم ګنې ورته یې وی تا ته قرآن شریف درکوو وی نه ته مه راکوه وی زه خورمه وی تر نن ورځې پورې زما نه تکبیر اولاد امام سره تللی نه دي او آینده کې به بیا ګورو په خپل زندګۍ کې لکه مشر سپین ږیری سړی و وی زما نه چې دې تکبیر اولاد نه دي تللی د دې نن شپې پورې تهجد زما نه نه دي تللی او ما پردو زنانو ته ښځه دې په ما طلاقوي که ما پردو زنانو ته په نظر د شهوت کتلي وی به جنازه وکړه وی بس تا کې شرطونه رال الله اکبر یې وکړو جنازې وکړه یو سړی په منډه راغی چېرې دا 3 کمالات پکې پیدا شو چې دا څوک دی بس چې ویې کتل هغه د دې وخت باچا و زمونږ عمران ته وګوره ارامي ته پام کوئ چې مرګتیا ورسره ونه کې ګنې د الله په غضب کې به راشه خدای به راته په غضب شي چې کوم ځای پټو وینې که نه وی خدای دې تباه و برباد کا الله به ثواب درکوي او دا موږ باندې خدای مشر کړي دي زمونږ هم ټیک نه یو دا دقسې مشر چې په موږ لګولي دي موږ هم ټیک نه یو کما تکونون کذلک یؤمر علیکم جناب رسول الله فرمایلی دي چې تاسو څنګه یې دقسې مشر به د باندې مقرر کېږي نو زمونږ هم اکثر ګډوډ دي هغه د دغه ټیم سلطان شمس الدین
دغه ټیم سلطان شمس الدین رحمه الله خلق وی چې لکه دا خو زمونږ باچا جنازه وکړه چې دا درې خبرې پکې دي الله دې ممکن پیدا کی او ټول مسلمانان د خیر ټیم بس ختم شو دا حدیث مبارک کې بیان ډیر دی دا درېمه میاشت که خیري شروع شوه په دې حدیث کې مونږ لګیا یو لګي خبرې پکې کوو نیمه ګنټې په مقدار کله زیات شي لږ نن یو پټې زیات شو الله دې زمونږ استاسو خاتمه په ایمان کې او د رسول الله په دې سنتو دې الله سره مطابق عمل توفیق راکړي سنت په ډېر اهتمام کوئ شرطو سره مه کوئ